مردان چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری سینئر نائب صدر حافظ ضیاء الرحمان ایگزیکٹو باڈی ممبر صدر بازار شهیدان الحاج محمد سراج تا حیات د نوابزاده ارسلا خان د مارکیټ صدر او نائب صدر د تاجرانو په اتفاق رائے سره وټاکل شو. صدر الحاج محمد سراج او نائب صدر حافظ ضیاء الرحمان په اعتماد باندې د ټولو تاجرانو شکریا ادا کړه او وی ویل چې د تاجرانو خدمت زموږ فرض دی او دا خبره په ډاګه کړه چې احسان باچا ګروپ یو مخلص ګروپ دی. په دې وجه تاجران احسان باچا او د هغوی ملګري خوښوي. په دې موقع د تاجر اتحاد مرکزی تنظیم تاجران نائب صدر اورنګزیب کشمیری او سیکرټری اطلاعات لالی کاکا الحاج محمد سراج او حافظ ضیاء الرحمان تا د چیمبر لاړه خارونه واچول او مبارکي ورکړه. دینه بعد مردان چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری سینئر نائب صدر حافظ ضیاء الرحمان او صدر بازار شهیدان الحاج محمد سراج پښتوني سره صدارنګي وي. د شهیدانو بازار صدرم تقریبا چې زما نور لشل کالو شه دی بازار د خدمت کومه او دا د دې خدمت اوس دغه چې موږ له نوابان چې تراله ډېر خلک داسې شوي پس لګېدلي مو او هغې زما غوندې کمزورې سړی د دې پلازې دپاره صدر منتخب کو جرنل سیکرټري سره عبدالسلام صاحب کو او نایب صدر ما سره سینیر نایب صدر ما سره ضیاء الرحمان دی. دا چې ډیپټي جرنل سیکرټري موږ سره صاحبزاده دی نوره کابینه هم ده. نو دا چې دغه خدمات او دغه چې موږ دا خدمت تقریبا 10 کاله کړي دي په چیمبر کې اوس زه ایگزیکټیو باډی ممبر یم زما د ارور ما سره خوا کې ناست دی چې کوم دی نو نایب صدر دی پکې داغه د 10 کالو محنت دی او د هغې دا رنګ دی چې زموږ په دې پلازه کې تقریبا 360 دکانونه دي دا د بازار نه سیوا دي او د هغې نمایندګي ما د کمزورې کس ته میلو شي او د دې دکاندارانو هم چې زموږ نه څه توقعات دي او انشاءالله د هغې په توقعاتو هم پوره خپل کوشش کوو چې موږ د هغې په توقعاتو پوره ورسو. اوس هم موږ ته یو غټه مسله چې دی که د کرایانو وه او هغه د الله په فضل سره ډېره په خوشحالۍ سره موږ خپلو نوابانو سره لاړو کېناستو موږ د هغې هم مشکور یو. زموږ هغه فریاد هر څه هغې واورېده د کړومبې زما امتحان و الله پاک په هغې کې زه پاس هم کړم هغه کرۍ مسلې موږ حل کړې ډېره په خوشحالۍ وشوې دکانداران هم ټول خوشحاله دي او موږ ستاسو هم ډېر مشکور چې تاسو رالی موږ له قیمتي ټایم وباسو موږ له رالی شهیدانو بازار دلته چې کوم دوکانونه دي نو تقریبا 500-520 دا دوکانونه دي. په دې کې زیات اکثریت چې کم دی نو دا د ارسلا خان د پلازې تقریبا دلته 360 دوکانونه دي او زه به د حاجي محمد سراج د صدر سره متعلق دا خبره وکړم چې تقریبا په 2002 کې زموږ دلته د یونین جوړ شوی هغه ټایم کې دی سیکرټري او تقریبا 2002-2014 تقریبا 12 سال بیا دی چې کم دی سیکرټري دلته بیا په 2014 کې بیا دی دلته د صدارت حل پوچت کو او باغې کې وسلم چې کم دینو زه نائب سینیر نائب صدر او بل دلته زمونږ خدمات داسې دي. بل غټه خبر دلته زمونږ د مردان چیمبر آف اسمال ټریډ اینڈ اسمال انډسټري التم تاجران نازي او زمونږ د هلې ځلې او د دې تاجرانو چې مونږ هم خدمت کوو او دغه شان د تاجر اتحاد په حوالې سره زه دا وایم چې التم مونږ چې کم دینو خدمت کوو زمونږ مشران منډې ترلې وي دي تاجران دا تاجرانو په مونږ باندې یو اعتماد دی. نو د هغه اعتماد چې کم دینو خبره پټه نه پاتې کېږي نو دا د دې ځای چې کم نوابان دي مالکانان دي نو دا خو د هغې ته هم لکه دا پته ولګېده. بل د تاجرانو هم ډېر غټ اصرار و چې یاره زمونږ چې کم دی نو څنګه کم چې صدر شهیدان بازار دی محمد سراج صاحب زمونږ مشر دی نو دا پلازوم دی ته په حواله شي او چې څنګه دی په شهیدانو بازار کې کم خدمات د تاجرانو تقریبا د 10 کالو نه کوي نو دا خدمت چې کم دی د دې پلازیم کوي او تاجران ډیر زیات خوشاله دي. بل دلته زموږ د کرای ډیره زیاته غټه مسله وه او د تقریبا د 2 کال نه د کرای مسله روانه وه او شکر الحمدلله ابلو زموږ نوابزاده احمد خان لړړو اسلام آباد ته او موږ ته چې کم دی د تاجرانو هغه فریاد بیان کو نو الله دې د هغې عزت وکړي او هغې ډېر په ښه طریقې سره زموږ ډېر عزت وکړو او موږ چې سوې او د تاجرانو چې کومه خبره وه نو هغه یې ومنله او د هغې موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو.